دا د لغمان ولایت کارغی ولسوالۍ اړوند د بیرته راستنېدونکو کډوالو موقتي پنډغالی دی. تازه د دې ولایت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیټې په هڅو د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري د خیمو او ژمني البسې مرسته وشوه. مهاجرینو کم ته راغلو، یو شمېر نوي کډوال مهاجرین راغلي و، د هغوی دپاره استوګنې دپاره خیمې نوي مشکلاتو کې هغوی ته مو خیمې انتقال کړه. د والي صاحب په ځانګړي امر باندې خیمې او کمبلونه نور اړین شیان مو ورته انتقال کړل. چې څومره دلته ضرورت و د کمیټې مشر په غوښتنه باندې چې همدومره پکارېږي موږ دومره انتقال کړو. انشاءالله آینده کې هم چې څومره ضرورت کېږي موږ لرو، امکانات لرو، انشاءالله موږ را انتقالو دوی ته. بل لور ته بیرته راستنه شوي کډوال خوښ دي او له مسؤلینو نه د ورته نورو مرستو غوښتنه کوي. موږ تقریبا 9 ورځې کېږي راغلي، موږ هر څه په ډاک باندې پراته وو. د دغه مسؤلینو نه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې په داسې سخت حالاتو کې موږ ته ځان راورسوو. حتی چې باران هم ورېده، بېګا شپه هم لکه باران و، دا د اوس هم باران ورېږي. موږ سره پوره تعاون وکړو. الله پاک دې وکړي چې په آینده کې هم زموږ د مهاجرینو سره ډېر زیات تعاون وکړي، کومک ورسره وکړي. موږ خو هېڅ سرپناه نه لرو او بس د امارت اسلامي نه موږ دا تمه ده چې موږ ته دا خیمې مخکې راغلي دي او نور موږ ته راکړي او موږ د ستونزو سره ډېر زیات مخ موږ د اسلامي امارت نه دا تمه کوو چې موږ دپاره د څه شي ته ضرورت یې موږ ته پوره کړي. ورته مهال د دې ولایت د اقتصاد رئیس بیا له ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي په دې یخ موسم کې د کډوالو لپاره خپلې مرستې دوامداره کړي. والي صاحب په هدایت باندې د انکشاف دهات ریاست لخوا تر 40 پورې خیمې توزیع شوې، خو البته ضرورتونه ډېر زیات دي چې عملا دا یو موقت پنډغالی دی او دلته خلک خوراکي توکو ته ډېره اړتیا لري. د دې ترڅنګ اوس باراني موسم دی او خیمو ته ډېره اړتیا ده. داخلي او خارجي مؤسسات ټولو باندې غږ کوو چې موږ سره تاسو د مهاجرینو په اړتیاوو په لازمه همکاري وکړئ. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې هم بیرته راستنه شوي 1300 کورنیو سره ژمنې مرستې ترسره شوې وې.